السلام علیکم، زه انس طارق یم او تاسو سره د حجرې ټي وي د لارې دغه ریپورت شریکوم کوم چې په فرنټیر پوسټ کې پبلیش شوی دی. د ډونالډ ټرمپ وایټ هاوس ته د 40م صدر په توګه راستنېدل د امریکې په تاریخ کې یوه غیر معمولي لمحه دی. په خپل افتتاحي خطاب کې ټرمپ خپل ویژن ته د ریولوشن آف کامن سنس نوم ورکړو. په امیګریشن ټرمپ سخت موقف پیش کو، په جنوبي سرحدي ایمرجنسي اعلان وکړو او متنازع پالیسی ریمین ان میکسیکو یې بحال کړه. د سره ټرمپ پیدایشي شهریت ختمولو منصوبه هم ده، کوم څه کولی شي د ټرمپ حامیان متحرک کی خو معتدل خلک به مایوسه کی. بین الاقوامي کریمینل ګینګز د شرګرد ګروپونه ګڼل هم د ټرمپ په پالیسۍ کې شامل دي. ټرمپ ماحولیاتي ترقۍ پالیسیو نه انحراف کوي. د ټرمپ انرژي پالیسي پخواني صدر ماحولیاتي ایجنډې نه انحراف دی. ټرمپ په فاسل فیول پابندۍ ختمولو، آف شور وینډ لیزز ودرولو او د پیرس ماحولیاتي معاهدې نه د دستبردارۍ عهد کړی دی. دغو اقداماتو سره خو به کاروباري هلې ځلې زیاتې شي، خو عالمي ماحولیاتي اقداماتو ته به زیان ورسیږي. د الکتریک ګاډو منډیټ ختمولو سره داسې ښکاري چې ټرمپ صرف مختصر ګټو ته توجه ورکوي او ماحولیاتي نتایج نظر اندازه کوي. د ثقافتي جنگ تسلسل ټرمپ په وفاقي ادارو کې د ډایورسټي، اکویټي او د انکلوژن پروګرامز ختمولو اعلان کړی دی. ټرمپ ویلي چې میرټ بیسډ پریکټیسز به په ادارو کې راولي او په سرکاري پالیسیو کې به صرف دوه جنس یعنی میل او فیمیل تسلیموي. د چین په باره کې د ټرمپ موقف سخت دی. په چین یې معاشي جارحیت، غیر منصفانه تجارتي اقداماتو او د انټلیکچوال پراپرټي ته الزام لګولی دی. ټرمپ ویلي چې د چین په سامانونو به نور ټرف لګوي او د امریکې په کارخانو کې به د چین سرمایه کاري محدود کوي. ټرمپ دا وعده کړې ده چې په اول 100 ورځو کې به په ایگزیکټیو آرډر دستخطونه کوي. دغه ایگزیکټیو آرډرز به د ټرمپ ایجنډا مضبوطوي او د پخواني حکومت منصوبې به ختموي. د ټرمپ تقریر د خپلو حامیانو دپاره خو ډیر ښه دی، خو هغه خلک ورکې نظر انداز شول کوم چې ټرمپ ویژن سره متفق نه دي. خپلو پالیسیو ته د انقلاب نوم ورکول خو د ټرمپ سپورټران متحرک کوي، خو کېدای شي د آبادۍ یوه غټه حصه په خطر کې واچوي. د ټرمپ بولډ ایجنډا خو غټو تبدیلیو ته لاره هواروي، خو د امریکې په تاریخ کې هنګامه خیز حالات هم پیدا کوي شي. دا ریپورت ما تاسو ته د حجرې ټي وي د لارې پیش کو، کوم چې فرنټیر پوسټ کې پبلیش شوی و.